नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा। دا غې نه د نواب حیدر علي خان تپوس وکړه. حیدره تا چې څنګه زه پیژنم داسې بل څوک نه پیژني. ما د هغه تېر وختونو ډېر غټ سبق زده کړ او د ټولو نه ښه سبق پکې ده چې څوک د چا کېدی نه شي. خادمه تا لا سم نه دي زده کړی. ستا مثال د ماشوم دی او ماشوم چې کله خړپوس زده کي که نه هغه وایي کو دنیا ما پته کړه. ته به پوه شې خادمه. زه چې څنګه پیم داسې ستا هغه پیار هم نه پوهېږي. په تلو تلو کې مې دا یو خبره وره چې د مینې محبت دا پیریان به د مازغو نه پاسې آینده دپاره دې طرف ته را نه شي او که رالې نو په تلو به ډېر خلک په عذاب شي. د مشال خوبونه به نور نه ویني. زما خور ده زه چې چېرته رشته کوم هغه ته یې کولی شم. ستا خور وشوه زما مینه د یو کال نه ده. ستا مینه د یو کال نه ټوله دوکه وه. خادمه په دې باندې ما سره بحث مه کوه. که په دې ما سره بحث کې ښه درته پته ده چې حیدر د مشال دپاره خپل سرم قربانوي. حیدره ته خو داسې خبرې کې چې لکه دا مشال ستاسو په مینه کې اوسېږي. دا زه ځان سره نن بوزم او رښتیا زه په خپله خوښه کوم. زه ګورم چې ته څه کولی شي او ستا هغه پلار څه کولی شي. خادمه د پلار نوم مې ډېر په تمیز سره اخله. هغه ته ماشوم لوی کړی. کم از کم زما د پلار احسانات مه هېروه. د څه احسان؟ ستا پلار ما سره څه ښه کړي دي؟ ته دې ته ښه وې چې ستا پلار زه ټول عمر د مور او پلار د سور نه لرې ساتلی. ستا پلار چې خپل زوی د خپل زوی درجه ورکولی شي او ما د نوکر. ته ما ته د هغه خبره کوې؟ هغه پلار چې زه یې په خپل جایداد کې لاوارثه ساتلی وم. هغه پلار چې زه یې د مور او پلار د خوشحالو نه محرومه ساتلی وم. ما ته هغه چا خبرې مه کوه. د چا لاس زما ژوند ټول په غربت او په تکلیف کې تېر شوي. خلک وایي په دنیا کې انسانان رنګونه بدلوي. دا ما نه منله. نن چې خادم حیدر علي ته کم ځان چینج کو کم ځان یې ورته بدل کو دا ما اوس ومنله. خادمه کم از کم زما احسانات خو مې روه او بیا زما احسانات نه د خپل رور هغه رور چې کم رور تا ته چېرته لاندې م نه دي کتلې عمر له چې ته په ځمکه ناست یې دا رور د سره په ځمکه ناست دی کو ته په ګاډو کې ګرځېدلې د دې رور د وجې تا نه خو ما سم نه دي منې کړی. خادمه ستا په زړه کې دا بغض او کینه راله څنګه؟ حیدره بروسه در باندې کړې وه که نه؟ ما همدله چې ته په اعتبار کې ټک نه یې درکړې. د خپل سر قرباني مې ورکړې وه او ورته مې غاړه مېښې وه. خو باقي زما او ستا نه کېږي ځکه چې ستا مور او پلار کم کوپر شروع کړی و اچھا د منلو نه و. ته زما د مور او پلار په مخکې هېڅ قیمت نه لرې. خادمه
مار کو د شاتو په کوي کې یو کال ډوب کې کنه او واپس یې راوخیجې خو ټک په دا مار د زخرو چلی نن سبا ستا د خولې نم زخر روان دی خو خیال کوه د دې زخرو سیلاب کې چېرته په خپله ګیر نه شي حیدره یو انسان چې د سپي 10 ورځې پالنه وکړي نو سپی په 14 کاله کې نه خیري او که سپی د انسان 14 کاله څوکیداري وکړي د دغه کمینې په 10 ورځو کې خیر کړي ستاسو مثال هم دغسې دی ستاسو ما څونه خیال وساته په ځان مې څونه سختې تېرې کړې زما په مور هم کم ظلمونه ونه کړل ستاسو د وړاندې مونږ چېرته په اوچته واس خبره نه ده کړې باقي نه شو برداشت کولی مثالونه ښه ورکې خادمه خو که ما چېرته زیاتیات کړي ستا سره او ستا مور سره نو هغه هر څه تا ته ښکاره دي نن د خور مخ کې ما کو سترګې مه راوله خادمه دې ته هر څه صفا خبرې وکړه چې زه د زړه نه ډېر صفا انسان یم مشال خادم خبرو پسې مزه ای چې کله نه د محل نه روتی دی دی منټل شوی دی دی به ټیک شي خو ټایم باخلي زما یو ملاقات اوس کاکاجي سره پاتې دی بلکې زما خپل تره سره زه به درځم مشال اوس یو خبر ته زما په کوله غوږونه واوره که د نواب سعدالله خان د محل سپي ته هم تا وکتل نو زه به دا وګڼم چې ته زما د خور نه یې په تا باندې د هغه محل خوبونه حرام دي نه به ته حیدرعلي ته ګورې او نه به ته د خاندان یو پر ته ګورې دا زما حکم دی پوه شوې زرینې جی دا راته ووایه چې خادم څه شو هغه بهر لاړو بای زما څه کار دی هغه کوم او مشال مشال کچن کې ده دا راته ووایه زرینې شل کاله دې تېر کړل جی ستا عزت یې کو زما عزت هلته کې خو د سپي عزت او زما نو خو بس هغه وخت له مو دیکه ورکوله څه مطلب مطلب دا چې سپین دادا خو به راباندې لږ ډېر خیال ساتلو او بیبي جي چې کومه وه نو هغې خو په ما ډېر ظلمونه وکړل ما له یې ژبه سوځولې وه 2 میاشتې خو ما خبرې نه شوې کولی بیبي جي نه د ټیپر سر دا تپوس په زه ضرور نه کوم ټوله ذمواري زما رور اخیستې وه نواب سعدالله خان د هغه نه پکار چې ستاسو خیر یې ساته چې هغه بې خوند نه شو ښځې به یې خامخا داسې کوي هغې خو په ما باندې ډېر کوششونه کړي زما د مرګ خو بس ما سره به د چا دعا وه نو زه به ترې الله بچ کړمه زرینې الله دې خیر کړي د یوې خبرې تپوس پتې کوم زه سمړ نه یم چې زما په بچو ظلمونه کېږي او زه یې ورته ګورم دا خو زه خبر نه وم چې زما په بچو ظلمونه کېږي او زه یې ورته ګورم دا خو زه خبر نه وم چې زما په بچو ظلمونه کېږي او زه یې ورته ګورم دا خو زه خبر نه وم چې زما په بچو ظلمونه کېږي او زه یې ورته ګورم
او زه درتلی شوم د پلار د مرګ نه پس هغه ته ما دا ویلي وو چې په دې درشل به زه خپل ږدم خو اوس به ځم یو به دې د خپل زوی تپوس کوم او بل ستا د ظلم ځکه هغه نواب دی زم نواب یم زما دې خیرونو که مو پسې دې خنداګانې نه کوي زرینې زوی به دې پوه کړي چې غلط قدم اوچت نه کړي زه پوهېږه او زما کار پوهېږه ځکه چې زلمی دی او ډېره موده پس راته میلاو شوی دی زه نه غواړم چې ما نه خفه شي ټیک ده خو هغه ملک ته ته ورسره په خپله خبرې وکړه زما خو هم نه مني زرینې دا وړې وړې خبرې مه کوه بچي دي ستا پې حق دی چې ته ورته خبره نشي کولی نو سبا به څه ومني ما سره لور ده په ادابو کې به خبرې کوي ما پې سبق ویلی دی هغه هم د ډاکټرۍ او پاتې شوه د نواب د زوی خبره زه الله دې خیر کړي زرینې وروربه زه چې کله ورشم هلته به ورسره خبرې کوم چې په کومه ورځ ووتم نو او تاسو پاتې کېدی نو هغه ما ته پته لګي چې په ما ځمکه او اسمان یو خو څه مې کړی وي هغوی خو هم ډېر دغه کوي خو یریږم هسې نه چې څه نقصان راته راورسوي غریب چې زه ژوندی یم نو یخ سنسان به نه راځي ته دا غم مه کوه د خوشحالۍ ژوند تېروه ورشه ځه نواب میلو به شم سره نوابه नवाब साहब مرجان ته وای څه خبره ده ولې بس خبرې هغه بل باندې چې دینو په مزغوی د مینې بوج چې دینو ناست دی تا ته پته شته نن د خان سامي په کمره کې ودو او چې ورغلم دومره تیزه طبیعه وه چې زه خیرانه کړم نواب صاحب دا به کېږي څه مرجان دا زوی دې پوه کا هسې نه چې د وخت د راتلونکي وخت دا زما لپاره نسور جوړ شي او مرجان بیا خو تا ته پته راغله هر څه منم خو د هغه دا اندازونه بلکل نه منم هغه ته ووایه دا فلم او ډرامه نه را خو نواب صاحب زه خو به یې پوه کړم ستاسو مولاد دی که نه تاسو هم لږ په رضا صلاح باندې پوه کړئ زما مطلب دا نه دی نواب صاحب چې تاسو د هغه نه کمتر یې خو بعض انسان چې دی نو په رضا صلاح پوه کړي نو خبره مني مرجان هغه ته ما ډېر نصیحتونه وکړل خو هغه صرف حق یو ضد راټینګ کړی دی چې زه که واده کوم نو ما به جینۍ سره او دا زه بلکل نه منم زه چې کوم ځای غواړم هلته به راغه رشته کېږي او که چېرې دې د خپل ضد نه ټینګ نه شو نو مرجان تا ته بیا زما پته را
خیدره نو ته خو دې ډېر غم اچولی دی تا دومره خفګان مه کوه صحت ته نه یې ښه خدای مه کوه صحت دې خراب نه شي ته ډېره پرې شوې نه یې تا زموږ په کور کې لس 15 ورځې څه تېرې کړې چې ډېره پرې شوې خیدره دا زما د ترور کور دی او بل ما تا ته څه ویلي شکر وباسه چې دومره څوک شته چې په تا باندې خفه کېږي زه خو ستا د فایدې ویم چې ډېر غم مه کوه صحت دې خراب نه شي تا سره هم لکه زما د مور د صحت غم شته For your kind information زه چې څنګه ژوند تېروم هغه زما حق دی خو تاله دا پکار دي بختاور چې زما دا خوبونه نور په زړه کې مینه خوبونه ټول عمر غلط خطرې دا ریل زندگی ده په ریل زندگی کې خوبونه کار نه کوي خیدره دا خوبونه خو به زه نن خامخا رشا کوم که په هغه هر قیمتي که په هغې کې زما سر ځي او که د دې ټول کور نوابي خو دا اوس زما ضد جوړ شوی دی او ضرور به پوره کوم ستا ضد دی نو بیا خیدر خان چې کله په ضد کې راشي که نه نو خیدر خان بیا هر څه کولی شي خیدره دا ته څه کې هوش نه کار واخله بختاور ما خو یې ته ډېره نره جینۍ ایله د دې نه تویېرېدې دا خو بس ما ځان د دغلته پروټ کټ کول د هغې دپاره مې راواخېسته خیدره زه د دې چاړې نه یارېږم ها ستا په مینه کې زه هر قربانۍ ته تیار یم زه خو په تا خفه کېږم ځکه چې ستا ژوند سره سره زما د ترور او د نواب صاحب ژوند هم تړلی دی هسې نه چې هغې ستا دغه مړه شي بختاور ما خو د سره اوس هسې کپ ولګو ما یارو دی خو سوچ کوه داسې حرکت زه په رښتیا چېرته ونه کړم ځکه انسان یم هېڅ پته نه لګي مازغه کله کار کوي او کله نه کوي دا ته ښه پته ده د مور پلار یو زوی یم او چې کوم انسان اکلوتا وي نو هغه بیا هر څه کولی شي خیدره تا سره دومره زما د مینې احساس نشته زه تا سره څومره مینه کوم ته هغې دوو ټکو جنۍ دپاره ما پسې چاړه راواغسته نه بختاور تا زه غلط وګڼلم دا خو ما ویم بس فروټو دپاره راغشتی ده فروټ مې پې کټ کول د دې ټایم لا نه دی راغلی چې کله دې ټایم راشي او بیا په هغه ټیم پته لګي اوس ته غم مه کوه ښه زما ذهن داسې دی کله سوکم ته خفه کېږه مه خیدره ما ته څومره ښکاري هغه جنۍ ته لیونې کړې ته په خپل هوش کې نه یې اوس هم ټیم شته
زه تا سره ولاړ یم هغه جنۍ تا سره نه ستا د مال جایداد سره مینه کوي ته ولې نه پوهېږې नसीब में था